अस्सलाम वालेकुम ज़मानो शाहिनशाह दे او د فزیکس په نوی لیکچر کې تاسو سره مخاطب یم. امید لرم چې تاسو به په زړو لیکچرو باندې پوه شوي یئ. که بیا هم څه سوال یې زموږ نه په واتساپ باندې په فیسبوک او په یوټیوب په کمنټس کې تپوس کولی شئ. د نوی لیکچر نه مخکې اول د زوړ لیکچر لږ اورویو ورکړو. په زوړ لیکچر کې موږ د ساینس ډیفینیشن شروع کړې وه، بیا فزیکس، کیمسټري، بایو سمپل ډیفینیشنز موږ کړي وو، بیا د هغې نه وروسته په فزیکس کې موږ ډسکشن کړی و چې فزیکس کې موږ څه کوو او دا په کم برانچز کې کېږي. د هغې نه وروستو بیا موږ فزیکل کوانټیټیز ټچ کړي وو او د فزیکل کوانټیټیز نه وروستو بیا موږ په پریفکسز باندې لیکچر ورکړی و. امید لرم چې په دې باندې به انشاءالله تاسو پوهه یئ. د پریفکسز سره ریلیټډ یو بل ټاپک دی چې هغې ته موږ سټینډرډ فارم یا ساینټیفک نوټیشن وایو. ریلیټډ ولې ځکه چې هغې کې هم پاور آف 10 ذکر و او په دې کې به هم د پاور آف 10 ذکري. خو په پریفکسز کې موږ پاور آف 10 له نیمینګ ورکوو، هغه نیمینګ ته پریفکسز وی، او په سټینډرډ نوټیشن کې زموږ سره د نیمینګ څه قید نشته چې دې له به موږ خامخا نیمینګ ورکوو. خو موږ چې کله یو نمبر without giving it name موږ په پاور آف 10 کې او په یو داسې ډیسیمل نمبر باندې ظاهر کو چې د هغه ډیسیمل نمبر د ټولو نه کمه ویلیو 1 وي او میکزیمم د 10 نه کمه وي. میکزیمم د 10 نه کمه وي مطلب 10 ته نه رسي، د 10 نه کمه، لکه 9.9999 داسې یو ویلیو موږ اخیستی شو. نو کله چې موږ یو نمبر ریپرزینټ کړو، ما دلته ډیفینیشن لیکلی دی، ریپرزنټیشن آف ا نمبر ایز ا ډیسیمل بټوین 1 to 10 with a multiple of power of 10 is called standard form or scientific notation. مطلب څه دی چې یو نمبر موږ داسې ریپرزینټ کوو چې د هغې ډیسیمل ویلیو چې هغه زموږ سره د 1 او د 10 په منځ کې او د هغې سره د 10 پاور په ملټیپلیکیشن کې لګېدلی، د 10 پاور سره په څه کې لګېدلی؟ په ملټیپلیکیشن کې. نو دې قسمه حالت ته موږ په دې ټایپ کې چې موږ یو نمبر ریپرزینټ کو دې ته موږ څه وایو؟ سټینډرډ فارم یا ساینټیفک نوټیشن ورته وایو. لکه مثالونه څه دي؟ موږ سره یو وزن موږ له راکړلی چې 26,300 کیلوګرام، موږ ته وایي چې دا په سټینډرډ فارم کې ولیکئ. نو په سټینډرډ فارم کې به موږ یو نمبر چې کله هم ریپرزینټ کوو د دې د ټولو نه منیمم ډیسیمل ویلیو به 1 وي، میکزیمم به د 10 نه کم وي، 10 به نه وي، د 10 نه به کم وي. نو دا به موږ داسې نمبر له راولو. نو دلته موږ ایز سټینډرډ فارم دا لیکلی 2.63 ملټیپلایډ بای 10 ریز ټو د پاور 4. نو که اوس 2.63 له موږ په 10 پاور 4 کې ضرب ورکړو، د دې نه به واپس سره راځي 26,300. دغسې یو بله ویلیو موږ لیکلی دا 0.00167 ریټن ایز 1.67 ملټیپلایډ بای 10 پاور ماینس 3. نو دلته چې دا کم نمبر دی دا وړوکی و، دا موږ دلته ډیسیمل ته راوستو، نو دلته ورسره د پاور آف 10 ماینس ولګېد. دا نمبر غټ و او داسې کله موږ د ډیسیمل فارم ته راوستو نو پاور آف 10 ورسره پلس ولګېد. نو دا موږ پلس پاور آف 10 به کوم ځای لګو او ماینس پاور آف 10 به کوم ځای لګو. د دې طریقه کار څه دی؟ د هغې دپاره زموږ سره درې مین خبرې دي. خو د هغې نه مخکې موږ د سټینډرډ فارم سمپل فارموله چې د هغې موږ دخ کوو، نو هغه زموږ سره n is equal to m multiplied by 10 power m. اوس دا m زموږ سره دې ته موږ مینټیسا وایو. د مینټیسا منیمم ویلیو به 1 او میکزیمم ویلیو به یې څه د 10 نه کم وي. نو د m ویلیو چې دا به راځي زموږ سره د 1. دا موږ داسې لیکلی شو چې 1 is less or equal to m less than 10. په دې فارم باندې موږ د مینټیسا دا ریپرزنټیشن کولی شو. مطلب 1 کېدی شي خو 10 نشي کېدی، د 10 نه به صحیح کمه وي. او 10 پاور سمال n به لیکلی، نو دې ته موږ انډیکس وایو، دې له پاسه ته موږ انډیکس وایو، دې ته موږ مینټیسا وایو، او دا n زموږ سره نمبر ویلیو ده. دا نمبر ویلیو موږ په مینټیسا ملټیپلایډ بای پاور آف 10 کې لیکلی شو. اوس دا مینټیسا به موږ جوړو څنګه؟ په مینټیسا کې موږ پوینټ مومنټ کوو. موږ څه کوو؟ پوینټ مومنټ. نو ما دلته 3 پوینټس لیکلی دي چې د لیفټ نه رائټ ته پوینټ مومنټ کېږي، نو پاور آف 10 به نیګیټیو راځي. پاور آف 10 به څه راځي؟ نیگیټیو. مطلب د دې طرف نه دې طرف ته چې مونږ ځو هغه طرف ته چې پوینټ وو نو دا پاور اف 10 چې څومره پورې پوینټ وړو اقمره به
10 پاور سکیږي په ماینس کې لیکل کېږي لکه دلته وګورئ دا پوینټ دلته و د دې ځای نه موږ راوستو دې ځای لا نو دې ځای ته موږ څو انسې راوست 1 2 3 نو دلته موږ د 10 پاور په 3 ولیکو خو په نیگیټیو کې ولیکو ولې چې وړوکی نمبر موږ غټ کو نو دا به د 10 پاور سره راځي ماینس راځي دغسې که د رایټ نه لیفټ ته ځي مطلب د دې طرف نه دلته اوس دا نمبر دی په دې کې پوینټ نشته نو په کوم ځای کې چې کوم نمبر کې چې پوینټ نه وي د هغې پوینټ کوم ځای کې د ټولو نه په لاست ډیجټ ورپسې نو دا پوینټ چې موږ دې خوا راوړو دا موږ څومره دې خوا راوړو دې ځای ته راوړو نو دې ځای پورې څو انسې موږ دې خوا رالو 1 2 3 4 نو دلته موږ څه ولګو 10 پاور 4 په پلس کې ولګاو نو که د رایټ نه لیفټ طرف ته ځو پاور اف 10 به پازیټیو راځي که د لیفټ نه رایټ طرف ته ځو پاور اف 10 به نیگیټیو راځي او دا مومنټ به تر هغه ټایمه پورې کوو چې کله دا پوینټ زموږ سره د اولني نان زیرو ډیجټ نه رایټ طرف ته راشي د کم نه اولني نان زیرو ډیجټ نه لکه په دې کې اولنی نان زیرو ډیجټ څه دی 1 دی په دې کې اولنی نان زیرو ډیجټ څه دی 2 دی نو د دې 2 نه رائټ طرف ته یا د دې 1 نه رائټ طرف ته دلته چې څو پورې پوینټ نه راغلی هغه پورې به موږ څه کوو مومنټ کوو او په دې طریقه باندې به موږ څه جوړو سټینډرډ فارم یا ساینټیفیک نوټیشن به جوړو دا شو زموږ د سټینډرډ فارم او د ساینټیفیک نوټیشن ټاپک د دې سره زه معمولی ټچ ورکوم د میجرینګ انسټرومنټس د هغې په ډیټیل باندې بیا انشاءالله پر روان لیکچر کې خبرې کوو خو میجرینګ انسټرومنټ منګه څه ته وایو میجرینګ انسټرومنټ زموږ سره هغه آله هغه ډیوایس هغه آله چې د هغې په مدد سره موږ فزیکل کوانټیټیز میجر کوو اوس فزیکل کوانټیټیز څه دي هغه موږ په تیر لیکچرز کې ویلي دي زه بیا هم تاسو ته ډیفینیشن کوم چې هغه کوانټیټي چې د هغې موږ میجرمنٹ کولی شو هغې ته موږ فزیکل کوانټیټي وایو اوس دا میجرمنټ یې د چا په ذریعه کوو نو هغې ته بیا موږ څه وایو میجرینګ instruments ورته وایو measuring instrument any device which is used for measuring any physical quantity is called measuring instrument like example څه دی موږ پوټه استعمالو موږ وایو په دې پوټه باندې موږ دومره انچې لاین نښکو دومره فوټه دومره زموږ قد چې دی دومره فوټه دی یا د یو شیز اوږدوالی دومره دی د یو شیز لنډوالی دومره دی د هغې هغه میجرمنټ موږ کوو دا موږ په پوټه باندې کوو یا په پیته باندې کوو هغې ته موږ میټر رولر وایو دغسې سکیل زموږ سره تله دکاندار پسې لاړ شو موږ له کیلو چینی راکړه هغه موږ له په یو خاص هغه تله کې واچوي نو کله چې هغه 2 کیلو هغه تله برابر شي هغه موږ له راکړي چې دا ستا څه شوې 2 کیلو شوې نو هغه ویټ هلته په هغه تله باندې میجر کوي دغسې موږ سړی بیمار شي وایي لکه بلډ پریشر وله وګورئ نو د بی پی پټه راوالي په دغې باندې بلډ پریشر ګوري دا هم یو قسم څه دی دا بلډ پریشر زموږ سره میجر کېږي هغه فزیکل کوانټیټي ده نو دغه زموږ سره څه شو دا بی پی سیټ هم زموږ سره میجرینګ انسټرومنټ شو دغسې ترمامیټر د چا تبه وله ګورې څومره تبه ده دغه هم یو فزیکل کوانټیټي ته میجر کوي نو دغه ترمامیټر هم زموږ سره څه دی میجرینګ انسټرومنټ دی بیا په دې پسې ورپسې بیا زموږ په فزکس کې چې کوم میجرینګ انسټرومنټس مین پکارېږي په هغې کې زموږ سره ورنیر کیلیپر راځي سکریو گیج راځي میجرینګ سلینډرز راځي میټر رولر راځي په دې باره به انشاءالله پر روانو لیکچرو کې بحث کوو امید لرم چې د ننني لیکچر به تاسو پوه شوي یئ یو پېرې بیا ریویو ورکوو سټینډرډ فارم یا ساینټیفیک نوټیشن هغې ته وایي چې کله موږ یو نمبر که دا وړوکی او که غټي که وړوکی او که غټي د دې مین استعمال موږ په دې کې کوو چې کله ډېر غټ نمبر یا ډېر وړوکی نمبر لکه ماس اف ارث موږ فایند کوو نو هغه موږ بیا په دې باندې فایند کوو یا داسې نمبر یې فرض که موږ له یو نمبر راکړلی یو نمبر دی 0.00000000136 ملي میټر دومره یو مایکرو ارګانیزم دی د هغې موږ سایز معلومو موږ ته وي چې د هغې دومره سایز دی نو دا بیا موږ په څه کې لیکو دا موږ بیا داسې ولیکو چې دا پوینټ دی خوا راولو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نو 1.36 ملټیپلایډ بائی 10 پاور دې طرف ته موږ مومنټ کړلی نو -9 ملي میټر دا د دې سایز شو نو دا غټ نمبر یا وړوکی نمبر موږ په دې کې په اسانه لیکلی شو نور سټینډرډ فارم یا ساینټیفیک نوټیشن ضروري نه ده چې صرف په د غټ نمبر یا د وړوکي نمبر وي د ډېر وړوکي یا د ډېر غټ دا د عامو نمبرو کې دی شي لکه 300 موږ 300 زموږ سره یو نارمل نمبر دی دا موږ په ساینټیفیک فارم کې لیکو دا موږ داسې لیکو 3.0 ملټیپلایډ بائی 10⁻². نو په مختلفو نمبرز موږ په دې فارم کې لیکلی شو او دې فارم ته څه وایي سټینډرډ فارم یا ساینټیفیک نوټیشن وایي بیا د هغې نه وروسته موږ وایي که پوینټ د لیفټ نه رایټ طرف ته موو کوي پاور اف 10 به نیگیټیو راځي که د رایټ نه لیفټ ته موومنټ کوي پوینټ پاور اف 10 به پازیټیو راځي او دا موومنټ به تر هغه ټایمه پورې کوو چې تر څو پورې زموږ سره د فرست نان زیرو ډیجټ رایټ ته دا پوینټ
نه راغلی. بیا د دې نه علاوه موږ میجرینګ انسټرومنټ وایو چې هغه آلې چې په هغې باندې موږ فزیکل کوانټیټیز میجر کوو هغې ته موږ میجرینګ انسټرومنټ وایو. د هغې ما اگزامپلز درکړو: پیتا، تله، ترمامیټر، بی پی سیټ، ورنیر کلیپر، سکریو ګیج، میجرینګ سلنډر، بلها شی آلې دي چې په هغې باندې موږ مختلف میجرینګ کوو. دې ته موږ څه وایو؟ میجرینګ انسټرومنټس ورته وایو. امید لرم چې په دې لیکچر باندې به تاسو پوه شوي یئ. بیا هم څه سوالات دي، څه رایې زموږ د لیکچرز په باره کې زموږ سره رابطه کولی شئ په واټساپ باندې، په یوټیوب باندې، په فیسبوک باندې. ډېره مهرباني. د الله په امان.